طالبانو د افغان حکومت له لوري د بین الافغاني مذاکراتو لپاره اعلان شوی پلاوي سره مخالفت وښود. د طالبانو له لوري رسنیو ته په رسېدلې خبرپاڼه کې ویل شوي یاد پلاوي د دوی د اصلي دریځ او امریکا سره د شوي هوکړې خلاف دي او د ټولو خواو استازولي نشي کولی. طالبانو حکومت ته په اشارې لیکلي چې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې باید خنډونه جوړ نشي او یو ګروپ کې دې د ټول هیواد موضوع لاس کې نه اخلي. د طالبانو په خپله اعلامیه کې ویلي له یو داسې پلاوي سره خبرو ته کینی چې د شویو توافقاتو او وضع شویو معیارونو په بنسټ تشکیل شوی وي او افغان حکومت د نورو جهتونو په څنګ کې د یو افغاني جهت په توګه ګډون کولی شي. طالبانو په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې دغه ټیم د حکومت له لوري جوړ شوی دی او د ټولو اړخونو استازیتوب نه کوي. اعلامیه وایي د هوکړې له مخې باید په مذاکراتو کې ګډون کوونکي کسان د حکومت استازي نه وي بلکې د یو سیاسي جهت په توګه حکومت باید د دغه مذاکراتي ټیم غړي وي. نه دا چې ټول ټیم د حکومت په خوښه جوړ شي. طالبانو ویلي دوی له هغه پلاوي سره خبرې نه کوي چې د یوې ډلې یا ګروپ استازیتوب وکړي او نورو خواوې دې له دې جوړ شوي ګروپ ناراضه وي. د وسلوالو طالبانو ویان ادعا کړې چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره اعلان شوی پلاوی د حکومت له لوري جوړ شي دوی او د دوی ته د منلو وړ نه دی. طالبانو له ټولو لوري غوښتنې چې د بین الافغاني خبرو لپاره سره کینی او په دې برخه کې د خنډونو جوړولو لاس واخلي. ملګرو دا زموږ تازه راپور د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.